په کندهار ولایت کې د زړې مرمۍ د چاودنې له امله د 3 ماشومانو وژل کېدل. اسلامي امارت وایي د دوحې غونډې په اړه د وضاحت ترلاسه کولو وروسته خپل دریځ روښانه کوي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو لړۍ روانه ده. د اطلاعات او کلتور وزیر وایي د مس عینک کان تاریخي آثار دي خوندي وساتل شي. د بهرنیو چارو وزیر له قزاقستان سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا غواړو. او د پاکستان په لکی مروت سیمه کې د ډزو په پیښه کې د 6 کسانو وژل کېدل. د NS میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ وز هم بشپړ خبرونه. د کندهار سیمهیز چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د 3 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پر وړاندې په یو بیان کې وویل چې دا پیښه د معروف ولسوالۍ په 9 ناحیه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو پخوانی مرمۍ په غره کې پر 5 ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دغه پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د وري په 15مه وویل په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او چاودېدو له امله 20 کسان مړه او 1 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت حکومت وایي چې له ملګرو ملتونو سره خبرې کوي څو په دوحه کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازو د راتلونکي غونډې د اجنډا او ترکیب په اړه کافي وضاحت ترلاسه کړي. د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ضیا نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي نن سه شنبه د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي ضمیر کابلوف سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړي. متقي ویلي چې دوی په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اړوند مسایلو سربیره په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت روانې غونډې په اړه بحثونه وکړل. د ضیا احمد په وینا د اسلامي امارت حکومت به له ملګرو ملتونو څخه د دې غونډې په اړه د وضاحت ترلاسه کولو وروسته خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو مخکینۍ غونډه په تیرې فبرورۍ میاشت کې جوړه شوې وه خو د راتلونکي غونډې کره نیټه تر اوسه نه ده معلومه. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. سره لدی چې د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي دي چې افغان کډوال د خپل خاورې په زور نه باسي. د رسمي سایل مخې چې پرون خبره شوی 2041 افغانان له پاکستان افغانستان ته د اپریل 14 تر 22 نیټې راغلي دي. د پاکستان حکومت پر اوسه کال په نومبر کې د خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه یې نږدې 15,43,000 افغانان له خپل خاورې ایستلي دي. د اسلامي امارت حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر وایي د عینک د مسو د استخراج د پروژې عملي کېدو سره باید د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو ساتنه وشي. د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د سه شنبې په ورځ د ایکس پاڼې شبکې له لارې لیکلي چې دغه وزارت سرپرست مولوي خیر الله خیرخوا پرون د مس عینک د کان قراردادي چینایي شرکت له مشر سونګ وین بینګ سره لیدلي دي. د بیان په اساس خیرخوا د کیندنې پر مهال د لرغونو آثارو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. سونګ وین بینګ همدا راز ډاډ ورکړی چې دوی هڅه کوي د مس عینک پروژې په داسې ډول پلي کړي چې کلتوري آثار زیانمن نشي. د عینک د مسو کان د استخراج پروژه د جمهوریت نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وي خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو راوتلو له امله یې کیندنې وځنډېدې. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سیریک ژومانګیرن کابل کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي سره کتلي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی خبرپاڼه کې راغلی چې په دغه کتنه کې د دواړو لورو ترمنځ په دوه اړخیزو سیاسي اقتصادي ټولنیزو اړیکو او په افغانستان کې د قزاقستان د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. متقي په دې کتنه کې ویلي افغانستان لیوال ده چې له قزاقستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. هغه هیله څرګنده کړې چې قزاقستان په افغانستان کې د قانونو ریل پټلۍ او برېښنایي حکومتوالۍ په برخه کې پانګونه وکړي.
نوموړي د افغانستان او استانې ترمنځ د مستقیمو الوتنو پیل مهم بللی دی. ورته مهال سیریک ژومانګیرن په کابل کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د 3 ورځني ګډ سوداګریز نندارتون له پرانیستو خبر ورکړی دی. او د خیبر پختونخوا لکي مروت په کوړي خانزاده خیلو کلي کې د واده په مراسمو کې د ډزو له کبله 6 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پاکستاني پولیسو ویلي چې دغه پیښه د 2 کسانو ترمنځ د شخصي دښمنۍ له وجې شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې د یوې خوا 3 تنه او له بل لوري بیا 1 تن وژل شوی دی. د سرچینې په خبره د پیښې ټپیان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي. پولیس وايي په وژل شوو کې 2 د واده میلمانه هم شامل دي. تر دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا په ډیرې سیمو کې د خلکو ترمنځ د تربګنۍ او شخصي دښمنیو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې او لا هم دغه لړۍ روانه ده. له ملتیا مو نړۍ مننه که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.